دا خواهش دی چې موږ ته په خپل وطن کې امن راولي او روزګار موږ ته جوړ کړي او موږ به د پنجابي د غلامۍ نه هم خلاص شو او د دې تکلیفانو نه به هم خلاص شو. وروره عمران خان له څه پیغام ورکوي؟ عمران خان له دا پیغام ورکوو چې واحد لیډر دی، مسلمانۍ کې هم د پښتنو غیرت کې هم په هرې خبرې کې. دا زمونږ د ګنډاپور د غټ غټ بریتې برخې هسې تا وایي نور د پښتون د تپوس نشته. وزیر اعلی دی په نام وزیر اعلی دی. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ اباسین خبر، زه یم ستاسو هوسټ ادریس خان. نن موږ راغلي بازار کې پښتانه نه خلک نه پوښتنه کوو چې وزیر اعظم شهباز شریف چې څه وخت کې وزیر اعلی و هغه وخت کې صحیح کار کړی دی چې وزیر اعظم وخت کې صحیح کار کوي. راځئ خلکو نه پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی، روغ. الحمدلله. څه نوم دی؟ شاکر الله. شاکر الله بھائی، تاسو ماته ویا وزیر اعظم شهباز شریف چې کوم دی هغه به طور وزیر اعلی صحیح کار کوي چې وزیر اعظم شهباز شریف اوس وزیر اعظم جوړ شوی دی اوس صحیح کار کوي؟ نه وزیر اعلی صاحب صحیح کار کوي، نه وزیر اعظم صاحب صحیح کار کوي. یو صحیح سړی به صحیح کار کوي چې د هغه په نوم هم پابندي ده. په پاکستان کې د هغه په نوم هم پابندي. ولې پابندي ده؟ بس دا خو د هغو خپل یو سچ ویونکی او حق ویونکی هغه کلم چا پابندي لګولې ده؟ نو هغه داسې ده که نه چې پابندي پې د حکومت د سیډه لګېدلې. اورې دا وګوره د تاسو وګورئ څومره نقصانونه چې نن ورځ باندې وشو، په نن ورځ کم سے کم څومره نقصانونه وشو او څومره کېږي. دا تاسو ګورئ، تاسو خو هم ولیدل تقریبا شپږ ټرکې راوستې، په دې کې کم سے کم دا یو هلک د ځمکې جوګرې لګولي وو، هغه کم سے کم چې نه یم جوړه په 1800 په 1900 په خپله راغلی. 200 جوړې ته ټرک ته وراچېلې، نو دا حساب ته وکړه د 200 جوړو څو روپۍ په 1800. ستا لپاره کوم یو حکومت صحیح ده؟ زمونږ دپاره یو هغه سړی صحیح و چې هغه په نوم یې پابندي ده، عمران خان واحد. یو الله ته دغه کوي، نور د چا دغه نه مني. هغه 3.5 کاله پهلې حکومت چې کړې ده هغه څنګه کړې ده؟ هغه خو داسې کله چې پاکستان کې هېچا هم نه ده کړې، په پاکستان کې نه په حال دنیا کې چا هم ده کړې. څه کړې ده پاکستان لپاره؟ هغه خو چې کم دغه کلی دی د پاکستان د دغه دپاره کلی، د پیدې دپاره کلی. غریب د اوس ساعته پورې غریب چا نه دی په عذاب کلی. په روډ باندې تا لیدلی چې غریب چا په عذاب کلی. دا وګوره، دا اوس د دې حکومت راغلی د غریب څه حال دی. په دې روژه کې تا منډې او کله داسې او کله داسې او دا مالونه او دا دغه بېشرمي شروع کړې. څه پیغام ورکوي حکومت له؟ حکومت له زه دا پیغام ورکوم چې د مزدورانو سو د دې عوامو سره د لږ په کمزوري انداز وچلېږي، گزاره دې ورسه وشي. گزاره دې ورسه په دې وشي چې په دې روژه کې دا خیرې کوي، 1000 کوي، هر سړی 1000 کوي. خاص طور باندې پښتونو سره گزاره کوي. او پښتون خو د ټولو نه غټ دشمن پښتون دی، چې په کوم ځای کې پښتون پنجابي تلایي هم دومره نشته، خو غټ پښتون دشمن دی. چې دشمن په کوم ځای کې پښتون وایي دا لرې کوي، دا ختمې کوي. دا ولې دشمني کوي؟ نو بس پښتون سره لګي نه. او پښتون چې کوم دی هغه د پاکستان چې کوم دغه دی هغه پاکستان کې پښتون دغه دی. نو زمونږ چې کوم دی دغه ریړۍ ویستلې، دغه یې ویستلې، کم سے کم په دې ځای کې د مزدور 1200 دیاړي بیا جوړېدل، هغه چولې نن بندې کړلې. دا یې ولې بندې کړلې؟ د دې نور چېرته دا خو کم سے کم 200-300 خلک دي، 200-300 خلکو روزي بنده شوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر دی الله ته. څه نوم دی تاسو؟ خیاط خان. حیات خان بھائی، تاسو ماته ویا چې وزیر اعظم شهباز شریف چې کوم دی وزیر اعلی وخت صحیح کار کوي که اوس وزیر اعظم وخت صحیح کار کوي؟ یار هغه صحیح کار کوي چې کوم ځای کې غریب سړی تباہ او برباد دی. صحیح ده چې کوم ځای کې مالدار دی هغه سپورټ کوي، چې کوم ځای کې غریب یې دیکور کوي، فقیر کوي، سوال ته جوړوي. ته په خپله د حالات نه دلته کم از کم 2000 کسان بې روزګاره شو، د دې د کال نه به رزق راځي. د یو هلک اوه خویندې رسۍ د هغه ته ناستې دي، د هغه رزق بند دی، دا به له کوم ځای نه راوړي؟ دا زموږ د ګنډاپور د غټ غټ بریتې برخې هسې تا وایي نور د پښتون د تپوس نشته. وزیر اعلی دی په نام وزیر اعلی دی، د پښتون هېڅ تپوس نشته، صرف بریتې برخې او څڼې برخې خوځوه. ته وزیر اعلی دی، بلې ته وره مریم نواز ته ټول پښتانه تباہ او برباد کړه، غریبانان یې ذلیله کړه، کو پنجابي غریب هغه هم ذلیله کړه، کو پښتانه هم ذلیله کړه. دا خو هسې څه شی شروع کړي په پښتنو باندې. او زموږ چې دا ګان چې کوم دي هغه هم ځانونه ورکلي دي، کوم چې غریب هغه تباہ او برباد دي، په خپله خو موړي د څه نه خبر نه، او د نور د غریبانو تپوس نشته. صحیح ده؟ دا ولې داسې کوي؟
دا ولې داسې کوي دا صرف د پښتون نسکل غواړي نور څه نشته دغه خبره د پښتون هم بس چوپ شوی د دې وجه پخواني غیرتین خلک نشته اوس ټول هغه شوي دي صحیح پښتانه پکې نشته چې کم د یېرې بګان دي هغه دي مخکاني چې تکړه خلک و هغه ورک شو ختم شو څه پیغام ورکوي حکومت لا پیغام دا ورکوم چې صرف زه خو د الله شکر دی بیا هم خو غریبانان خلک داسې د غریبانانو سیټ دی ورکړي صحیح ده خامخا یار چې پابلوس په دې ځای کې روجامات یې وړو کوو دی راله ورېړی دی چوتولو دی ټول په ځمکه ناستو روجامات یې کوو یاره دا احساس دا ملک دی دا اسلامي ملک دی د دې نه خو سوپر کوپارو ملک دی ښه دی یار خو زه خو وایم الله دې طالبان حکومت راولي چې سمې تباه او برباد کړي الله دې ظالم حکومت په پاکستان کې دا یې خو دې ختم کړي خو دې ستر انګریزانو دا راولي بس صحیح کار کړی دی چې اوس چې وزیر اعظم شي ورشوی دی آیا اوس صحیح کار کوي نه مخکې کړی نه اوس کوي دا ډاکوان دي راغلي دي د امریکې په وینا باندې ملک له ختموي وایي ملک به ختم کړي به د عوام بیړه غر کوي او ټارګټ یې پښتون ته جوړ کړی دا ولې ختموي دا ولې ختموي تاسو ته ولې ختموي پاکستان کې جوړ کړی پښتون دی او ختموي یې دیو وایي کلته بېغیرتیا کرداري هغه د دوی دی او ښه کار چې دی هغه وګوره ولټوه د پښتنو دی لیکن پښتون لا بالکل ختموي پنجاب صوبه را پلانکا صوبه را ول دا ستاسو بلار صوبه را دا خو پښتنو آزاد کړ د تاریخ وګورئ درې ورسري اوس هر یو چې هغه د امریکې په وینا راغلی دی د انډیا په وینا د برطانیا په وینا راغلی دی دا د ډالر والا خلک دی دوی سره څه د رئیس وزیر اعظم ده دوی له شرم نه راځي خپل خبر کولو دوی دا بیانونه چې ورکړي دا روډونه سبا کې دا مزدوري چې ټول دغه در په در کې دوی ځان ته وزیر اعظم وایي یا دوی ځان ته مسلمانان وایي دوی له شرم راتل پکار دي او د حکومت کې شرم نشته دوی د ډالر غلامان دي دوی مسلمانان یا د پښتون د غیرت غلامان نه دي دوی سره د ډالر غلامان دي ستاسو یا سره پښتونونو لپاره کوم یو حکومت ښه دی موږ لپاره هغه حکومت ښه دی چې هغه څلورو صوبو کې یو قانون راولي نه پنجابي نه پښتوني نه دغه ټول یو عوام دغه کوم یو حکومت ده هغه عمران دی اسلام نوم یې آزاد کړو د پښتون نوم یې اوچت کړو د اسلام نوم یې اوچت کړو د پاکستان نوم یې روشن پاسپورټ شرم تاسو نه راځي پاسپورټ د دوی زبردست عمران خان مګمن کې څومره دغه عزت عمران خان درې نیم کال حکومت چې کړی دا هغه څه کړی دا وخت کې نه هغه کوم ځای کې پرې خلې تاسو اول کال باندې تاسو درنې ورمنې شروع کړلې او په بل کال باندې کرونا شروع شول دوه کاله کورونا شول یو نیم کال چې حکومت کو پاکستان کې بار اسمان ته بوت بعد خلکو څه تجربه ولګېدل چې بس پاکستان بیړه غر کوي زموږ مور وای شول د سر 100 کالو مهنت زموږ یار شپې تو کالو دا زموږ سیاست ټول ډوب شو بس هغه د امریکا نه ډالر واغستري هغه حکومت مات کو نور څوک دلته راځي نور څوک نه راځي نه څوک تره عمران خان نه رستو څوک چې به برانه شي ایماندار او غیرتي سره برانه شي یو نه راځي یو نه څنګه دا یو دلا دا سي حکومت لپاره کې څه پیغام ورکوي موږ حکومت لپاره هغه د نه کاری موږ څه پیغام ورکو مله خطابه کو ورسېږي هغه د نه کاری موږ څه پیغام ورکو دا مزدوران دا غریبانان چې دا بیروزګار ګرځي دا څنګه سمېږي بیا دا څنګه سمېږي دا سمېږي دا برانه چې کوم صحیح شو جو صحیح ده برن بے غلط نه سیلان ډول اول زبر پسبل دا پاسه نظام په صحیح ہے دا خلق وہی ہے نا جیسے عوام ویسے حکمران نہیں جیسے اوپر سے حکمران ٹھیک ہوگا عوام ایٹومیٹک ٹھیک ہوگی اگر اوپر سے حکمران ہوئے تو نیچے عوام نے تو لازمی اس نے اپنی خود وہ کرنی ہے آئی نا سمجھ اوپر سے ٹھیک ہونا چاہیے باقی ملکوں میں سارے میں ٹھیک ہے پاکستان بھوک سے بھر رہا ہے اوپر سے عوام صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں عوام صحیح ہے اوپر سے صحیح ہو جائے کوئی بات نہیں ہے یہ جان بوجھ کیا کریں اس میں کیا پیغام دینا ہے سب کو دنیا کو نظر نہیں آ رہی پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا باہر ملک میں بیزتی ہماری ہو رہی ہے ادھر بے روزگاری ہے مہنگائی ہے وہ اس کے نظر نہیں آ رہا پیغام کیا دینا ہے ان کو خود نہیں شرم آتی ان کو عمران خان لسه پیغام ورکوي عمران خان لدا پیغام ورکوي چې واحد لیډر دی مسلمانای کې هم د پښتنو غیرت کې هم په هرې خبرې کې او ډډ کې د شهرانو څنګه ناسته دغه کې ملا کې کله اډو کې وځي کله په بیمار شي کله جیل نوم کې اخلي هغه خو ته پورې دیو بچي چې نشا کرتا ہے ولې هغه نه جوړه کیږي دوه کاله دوه نیم کاله هغه جیل کې وشو د شهرانو څنګه ناسته دغه څنګه پکار دی هغه ناسته پوښوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر برابر ہیں څه نوم دی انعام الحق انعام الحق بھائی کار څنګه دی بس گزارا کوي ټک ټوک کېږي صرف گزاره دی بس گزارا ده یار ما ته دا وایا چې وزیر اعظم شهباز شریف چې وزیر اعلی هغه وخت کې صحیح کار کړی دی کې اوس وزیر اعظم دی اوس صحیح کار کوي
ما یاره بس دغه وخت کې هم صحیح او دې وخت کې هم صحیح دی واده اورېده څنګه صحیح دی بس یاره د دې شه کارونو کې ګوتې نه و تا واورېده ولې بس دې کارونو کې ګوتې نه و ځکه چې یو میاشت مخکې مې په تاڼه لیدلې ده تانه ولې لیدل بس هغه ویله د چا سپورټر یې و دا و هغه استعمال د عمران خان سو بس یې تاڼې ته وړو چا د پولیسو ولې بس یار دغه بارې وړو سپورټر خبره باندې تانه ته دا خبره ده تانه والا مړه بس هسې بهانې کتلې 3-5 کولو خرچې برابرولې جب له واده ورتستې ویوړو نه مثال طور باندې دې کارکردگی باندې تو خوشحاله یې او بس خوشحاله یاره څه به وکړو څه کارنامې نه خوشحاله یې تو بس چې کله عمران خان راووتلو بیا به صحیح خوشحاله شو او اوس خو مزه په زړه کې هم څه نه څه خیرې شته دی ورته واده اورېده عمران خان خو بار راضي اوس دا خبره وکړه چې دا شهباز شریف ښه دی که نه نه دا خو نه دی ښه ولې بس نه دی ښه یاره خوښ نه لګي نه څوک خوښ لګي عمران خان ښه دی هغه ولې ښه دی بس هغه ما په دې منلی چې د غریبانانو سبا هر غریب سره امداد کړی دی دې څه کړي دي تاسو سره څه امداد کړی دی موږ له روډونه پاخه کړي دي موږ له شیشې راکړي دي موږ له ښه خوشحالي راکړې دي موږ له څه وکړو دا به خلکو له کور راکړي دا میټر چلیږي صاف ستھرا پنجاب کوي دی خو موږ له چرته هم د وړو بوری رانه کله او عمران خان هر شی راکړي ولې اوس خو راشن به راکړي که نه راکړي ریلیف راکړي پښتون سړی سیانه لګي اصل خبره ده چې پښتون سړی سیانه لګي او د پښتون سیانه لګي پښتون لپاره بیا عمران خان صحیح ده او عمران خان صحیح دی عمران خان دواړو لپاره صحیح ده پنجابیانو له پښتنو له اچھا ستاسو خیال سره به عمران خان بار کله راوځي بیا بس ان شاء الله راوتو والا دی اوه یقین ده پوخ یقین څومره زره میاشت 2 میاشتو کې به راوځي ان شاء الله صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې الحمدلله څه نوم دی الحمدلله دله بای څه کار کوي دلته رړۍ لګو بوټانو کار څنګه دی بس کار به دی کې څه کار وشي دغه تاسو ته هر څه ښکاري نو دی کې به کارونه څه شي ما ته دا وایا چې وزیر اعظم شهباز شریف بطور وزیر اعلی صحیح کار کوي چې وزیر اعظم چې جوړیږي هغه صحیح کار کوي نو نه په دې کې داسې هغه نشته نه په وزیر اعلی په ټیم کې دی داسې څه کار کړی دی زموږ د غریب خلکو لپاره او نه اوس د وزیر اعظم په ټیم کې چې داسې څه کار یې کړی چې غریب سړی په هغې کې لږ څه مخکې لاړ شي یا څه او بیا دا خو روژې میاشت ده مبارکه میاشت ده په دې کې په کار دی چې دی دومره څه کړي وی چې غریب سړی چې کوم هغه کوي چې خولې نوړی خو یې ترې نه اخیستی اندازه سره دا ولې صحیح کار نه کوي صحیح کار خو به هغه هله وشي چې غریب سړي دپاره دغه وکړي دا خو غریب سړي په حق کې نه دی لګیا دا خو غریب سړي خلاف لګیا دی دې ته صحیح کول څه پکار دی دې ته صحیح کول دا پکار دی چې موږ له همداسې څه ځای راکړي چې د خلکو لپاره چې دې ځای کې اوس ډېر داسې ځای نشته دی چې هغه فضول جوړ شوي په دې ځای کې 15-16 چرچونه دي چرچ یو پکار دی 2 پکار دي په دې ځای کې په دې لږ ځای کې دا خو اسلامي ملک دی صحیح ده هر سړي ته پکې حق دی هر سړي ته حق دی خو دې ځای کې دومره هغه نه دي کول پکار په دې ځای کې مسجد دی سرکاري دغه باندې چې کوم دی صرف په دې حاجي کیمپ کې دی او سرکاري چرچ یو دا دی یو دې نه مخکې دی هغه سیټ هم 2-3 دي نو پکار دی چې دا چرچ موږ له هغه شي او دې ځای کې موږ له ځای راکړی شي چې دا رړۍ په دې ځای کې لګي چې په روډ باندې موږ له اجازت نه راکړي چې دغلته دننه ځای راکړي بل داسې دوکانونه اوس خو دلته هېڅ چا هم نه کېږي رړۍ چې لګوي خو هغه خامخا څه مجبوره وي چې مجبوره نه وي څوک دلته فضول خو نه راځي راځئ بل چا نه پس کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې الحمدلله خیر څه نوم دی سہیل څه کار کوي دکان کې کارو رړۍ لګول دکان کې کې سوال د ما ده چې وزیر اعظم شهباز شریف هغه وخت وزیر اعلی چې هغه وخت صحیح کار کوي چې اوس وزیر اعظم جوړ شوی دی دې وخت کې صحیح کار کوي یاره په یو وخت کې هم سم کار نه دی کړی ولې بس دا حل دی ته خو یې په خپله یې نه بیا صحیح کار څوک کوي یاره یو عمران خان صحیح کار کوي نور ټول رکوه هغه صحیح کوي هغه 1 نمبر سړی دی څنګه تاسو ته یقین دی بس هغه چې کوم وخت کې وزیر اعظم و دلته سختي نه وه و چې دا وزیر اعظم شوی دی نو موږ له ټول سره دلته کاروبار ته ټیم را نه کړو کاروبار موږ نه دی لګولی دلته څه پیغام ورکوي خلکو ته بس دا پیغام ورکوي چې موږ له دې چېرته ځای راکړي او که ځای نه راکوي دلته بیا موږ نه په عذابوي وعلیکم السلام علیکم السلام څنګه یې شکر دی د الله څه تعالی نوم دی تاسو محمد سرور مې نوم ده
ما ته تاسو دا وایه وزیر اعظم شهباز شریف بطور وزیر اعلی صحیح کار کوي بطور وزیر اعظم صحیح کار کول شي یاره مکه چې شهباز شریف درته ولو خو نواز شریف چې ولو هغه ډېر سجده سړی و هغه ته د ملک لږ چلا ورته پته وله هغه به ډېره نرمي کوله او کاروبار به ډېر شهباز شریف خو بس اوس راغلی دی خو ډېره سختي یې جوړه کړې ده خاص کر بېنواز خو اصل به زمونږ قسمت په دا ځای کې خراب دی چې موږ مسافر یو خپل وطن نه موږ نه پاته دی او زمونږ د خپلو مشرانو خاص کر د پښتنو نه دا خواهش دی چې موږ ته په خپل وطن کې امن راولي او روزګار موږ ته جوړ کړي او موږ به د پنجابي د غلامۍ نه هم خلاص شو او د دې تکلیفانو نه به هم خلاص شو وروره کله ښکنځلې او کله څه کوې کله وی لاړ شئ خپل وطن نه لرئ تاسې د کم ځای نه راغلي یاست نور خو هغه مجبوري خو هغه مزدوري خو بېله خبره ده خو دا خبرې په سړي باندې ډېر زور کوي تاسو لپاره کوم حکومت ښه دی بیا یاره زموږ لپاره خو عمران خان مخکې حکومت کې ډېر ښه ولو سختي پر کې ډېره کمه وله تاسو لپاره هغې ښه کار نه دی کړی بیا نه هغه خو عمران خان به دا یو ځای ښه و سختي پکې نو به موږ خپل روزګار ښه کلاو کوو فلوس والا تنګول نه و نور څه پکې نه و نن سبا خو د فلوس هم چور مازي ده دا والډن والا چې په روډ ولاړ دي دا هم ځي کارپوریشن بس پښتون یو داسې شی دی بس د دې لپاره د ATM کارډ دی چې چېرته یې ونیو بس 15,000 راکړه او 6,000 راکړه او 4,000 راکړه څه پیغام ورکوي حکومت له بس حکومت ته دغه وایو خاص کر خپلو پښتنو مشرانو سره پنجابي نه خو زموږ خپله د خیر توقع نشته دی بالکل نشته ولې دا هېڅ کله د پښتانه دوست او د پښتانه د خیر فیصلې نه کوي د خپلو مشرانو نه مې دا خواهش دی خاص کر د خیبر پښتونخوا والا زموږ د محمد خان اچکزي نه د مولانا صاحب نه چې تاسې وروره کوم په تا پسې راټولېږي او تاسې دا یو همت وکړئ خپل وطن خپل ځان ته آزاد کړئ ازادي نه خپل ځان ته روزګار پیدا کړئ یو ملک دی او 15 حسابه پکې چلېږي خامخا سړي ته زړه درد کوي او بله کوي یو وروره وطن کې جنګونه ځي او دهشتګردۍ دي تاسو ته ښه پته ده هغه نه چې درته راسي یوه لړۍ په روډ باندې لګوي هغه هم په ضلالت بیا مشکلات لږ ډېر تاسو لپاره وزیر اعظم وزیر اعلی چې مریم نواز دی هغه څه کار نه کوي نه مریم نواز صحیح کار چېرته کوي هغه خو بس موږ صفایي غواړو د لاهور نه بچی نه جوړوو نور خو بیا څه پکې نشته نور خو غریب سړی له څه نور هغه وویل پنجاب د پنجابیانو زیری د پښتنو پکې نشته جی ناظرین تاسو حل کې راوړل حال کوي چې شهباز شریف چې کوم دی هغه وزیر اعلی وخت کې به صحیح کار نه کړی دی او چې وزیر اعظم جوړ شوی دی د وخت کې به صحیح کار نه کوي دا چې صحیح کار کوي وزیر اعظم عمران خان جوړیږي هغه صحیح کار کوي د سره خپل میزبان ادریس خان لا اجازه ورکوي الله نیکبان